او دغه راز زموږ داسې هټیوال، زموږ داسې پلورونکي حتی دوی د خپلو هټیو او پلورنځیو په لیکدړو باندې پښتو نه لیکي. دا البته د پښتو د لوېدلو هغه کوچنۍ کچه ده. په لوړه کچه بیا په اداري ډګر کې چې حتی زموږ داسې پښتنو ولایاتو کې مکتوبونه، دولتي رسمي مراسلات، وړاندیز لیکونه، پوښتنپاڼې او سپارښت لیکونه دا هم پښتو نه استول کیږي. او په ښوونځیو، په پوهنتونونو کې زموږ داسې اداري چارې هم په پښتو نه دي. تاسو که چېرته زموږ فعالیت په ټولنیزو رسنیو کې لیدلی وي، موږ ته ډېر شکایتونه راځي. حتی د بېلګې په توګه خوست ولایت کې ماته یو مامور شکایت وکړ د پوهنې ریاست چې هغه مراجعینو ته مکتوب په دري ژبه ورکړی و. لکه څرنګه چې تاسو خبر یاست، خوست کې 95% خلک په دري ژبه نه پوهېږي. هلته مراجعین ګڼو ستونزو سره مخ دي. مراجعینو ورته ویلي اوس دا متن خو موږ نه پوهېږو په دې متن. بیا دغه مامور صاحب دغه متن ورته په پښتو ژباړلی و. نو دا وګورئ، دا څومره سپک کار دی چې ستا ژبه ته د 70% توکم دعوا هم لرې، 3 خواوې پښتانه هم بولې، او اساسي قانون او ورسره نورم قوانین، وضعي قوانینو هم ستا ژبې ته د یوې ملي او رسمي او اداري ژبې ارزښت ورکړی. ولې بیا هم ته په خپل ولایت کې، په خپلو ولسوالیو کې چې هلته ټکی سلنه غیر پښتانه هم نشته، بیا هم ته په دري ژبه مکتوبونه ورکوې. او بیا دا چې هغه له تا نه د خپلې ژبې مشروع او قانوني غوښتنه وکړي، ته یې ورته ژباړې، ولې مکتوب په خپله ژبه نه ورکوې. دا ډېر سپک کار دی. اصلا زه خپله چې څومره تاسو د دغې موضوع د دغې سکالو فلسفه راولټوئ، دا یو ډول ذهني غلامي ده چې موږ تاسې پرې روږدي شوي یاستو. دغه راز په لوګر ولایت کې، پکتیا ولایت کې، پکتیکا ولایت کې، ننګرهار لوی ولایت کې، کونړ ولایت کې، نورستان، لغمان او قندهار او زابل او هلمند، د دې ټولو ولایتونو ما سره شواهد شته. ما ته چې کومو زموږ دغه غورځنګ مینوالو شکایتونه کړي، ویډیوګانې یې رالیږلي، ریکارډونه یې رالیږلي، دا موږ سره شته. نو بنا د دغسې یو کړکېجن وضعیت، د دغسې یو عصبیتي وضعیت په لیدو سره موږ دې ته وهڅېدو تر څو یو ډېر منظم ادرس، یو ډېر ملي او ولسي ادرس را جوړ کړو او د یوې ټولنې په بڼه، بلکې د یو خوځښت او یو غورځنګ په بڼه رامنځته کړو. موږ سره ډېر تکړه مبارزین دي. له پخوا هم موږ مبارزه کوله. له 5-6 کلونو راهیسې موږ په ټولنیز ډګر کې او دغه راز په نورو ښوونیز ډګر کې موږ د پښتو د ژبې لپاره او د پښتون توکم لپاره مبارزه کړې. ولې دغه فردي مبارزې تر یو بریده ډېر لږ رنګ راوړی و. نو موږ لومړي ځل لپاره یو ډېره ستره غونډه وکړه چې هغې ته موږ د عمومي مجمع یا د ټولیزې غونډې نوم ورکړ، او په هغې کې مو د ډېر سترو مبارزینو نظرونه، اندونه راواخیستل. هلته خبریالان راغلي ول، ډېر معزز دوستان ول، مدني فعالان و، د پوهنتون ښوونکي ول. نو د ټولو سلا مشوره دا وه چې موږ باید داسې یو غورځنګ رامنځته کړو. نو دغه غورځنګ موږ رامنځته کړ او لله الحمد په ډېره لنډه موده کې ډېر شمېر مبارزین، دوستان چې د هغوی موخه لله فی الله د ژبې چوپړ و، هغه هم په ډېر مشروع او قانوني توګه دوی موږ سره ونښلېدل. په ګڼو ولایتو کې موږ څانګې پرانیستلې، لکه څرنګه چې نن موږ ننګرهار ولایت ته راغلي یو. دغه راز په هلمند، کاپیسا، قندوز، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، لغمان، کونړ او ځینې نورو ولایتو کې موږ څانګې پرانیستلې او لا لګیا یو تر څو د افغانستان ګوټ ګوټ کې د دغه ملي ولسي غورځنګ څانګې ولرو او هلته موږ عملي مبارزې لپاره راودانګو. او موږ سره ډېر ستر مبارزین شته دي، ډېر سپېڅلي مبارزین چې زموږ د غورځنګ بڼه ولسي بڼه ده، هېڅ
کم سیاسي هدف پکې نشته. سیاسي موخې څخه زموږ مقصد دا دی چې یعنې موږ کم انتفاعي موخه نه لرو چې په هغې کې یو سوداګریزه موخه ولرو یا پکې انتفاعي مقاصد ولرو، اغراض ولرو، بلکې زموږ موخه ډېره سپېڅلې ده. موږ مبارزه کوو د قانون په رڼا کې. موږ سره قانون پروت دی او موږ غواړو چې نور دغه کومه ژبنیزه نا انډولتیا چې ده دا له منځه یوسو او نور واقعا ژبنی تعادل یا ژبنیزه انډولتیا رامنځته کړو. دا چې افغانستان کې پښتانه تر ټولو زیات شمیر لري دا یو څرګند حقیقت دی. ولې له بده مرغه د دوی ژبه چې هغه د دوی مخ ګڼل کیږي دا ورځ تر بلې له پامه غورځي. لکه څرنګه چې تاسو خبر یاست پښتو ژبه له ډېره پخوا څخه نړول شوې. دا که چېرته موږ تاسې وڅېړو نو 80 سلنه ګرم موږ تاسې خپله یاستو. موږ تاسې اوس له بده مرغه له 300 کاله پخوا څخه هیڅ اثر نه لرو. تاسو نورې ژبې وګورئ، زموږ ګاونډۍ ژبې تر 1000 یا 1.5 کالو پورې هغوی آثار لري، ولې زموږ آثار هم پخوانیو حکومتونو پخوانیو مستبدو حکومتونو له منځه یوړل او زموږ ژبه یې له خنډونو سره مخ کړه. زموږ د شعراو لیکنې، د هغوی کتابونه، د هغوی آثار له منځه یوړل شو. زموږ تاسې د ژبې تاریخي اړخ ته صدمه ورسېدله او دغه راز زموږ تاسې دغه کومه 300 کلنه دوره یا موده چې ده او په دې باندې موږ تورن هم په دې یو چې موږ واک چلولی ده او موږ راج چلولی او په دغه توکم مو واکمني کړې ده. او ځینې زموږ تاسې هېوادوال درانه تاجک ورونه، هزاره ورونه او ازبک ورونه موږ په دې تورنوي چې ګوندې موږ په دغه 300 کلنه دوره کې په دوی باندې په زور حکومت کړی. ولې له بده مرغه موږ تاسې په دغه موده کې اصلا نه خپله ژبه وپالله، نه مو ژبه درباري ژبه کړه او نه مو خپل توکم ورغولو، هم مو نوم بد شو او هم مو ژبه ونړېده.